ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د ښکلا سریال اداکارې ټپکي د ژوند په اړه معلومات درکړم. د ویډیو له پیلېدو نه مخکې که چیرې تاسې د ټپکي مینهوال یاست نو ویډیو حتما لایک کړئ. راځئ ویډیو شروع کوو. ملګرو مکمل او اصلي نوم یې جګیاسا سینګ دی او د 1994 کال د جون په 25مه د هندوستان په دهرادون کې زیږېدلې ده او د 2023 کال له مخې عمر 29 کاله دی. مذهب یې هندویزم دی. هغه د جیپور د ایس ټي ان سلیمپینګ سیټي ښوونځي څخه فارغه شوې ده او د ډیلي له پوهنتون څخه یې په ژورنالیزم کې د ماسټرۍ سند ترلاسه کړی. د مسلک له مخې یوه اداکاره او ماډله ده. ملګرو اوس د جګیاسا سینګ د کیریر په اړه خبرې کوو. نوموړي د خپل اکټینګ کیریر پیل د 2014 کال سریال چوڑی تیرا گو بڑا پیاره څخه کړی دی کوم چې د راجستان په یوه محلي تلویزیون باندې نشریدو. له هغې نه وروسته په 2015 کال کې د ټپکي پیاري کی په نوم سریال خپرول په کالرز ټي وي باندې پیل شول کوم چې په افغانستان کې د ښکلا سریال په نوم مشهور وو. دا سریال د خلکو ډیر زیات خوښ شو چې له امله یې جګیاسا یو ځانګړی مشهوریت او ډیر زیات مینوال پیدا کړل. له 2013 څخه تر 2021 پورې هغې د شاکتی استیتو کې احساس کې په سریال کې د هیر مرکزی رول ادا کړی دی او په 2022 کال کې جګیاسا د ټپکي پیاري کی سریال دوهم فصل د صحي ستونزو له امله په نیمایي کې پرېښود. ملګرو اوس یې ځینې فزیکي ځانګړنې در سره شریکوو. د قد لوړوالی تقریبا 155 سانتي متره دی چې 5 فوټه او 1 انچ کیږي. وزن یې تقریبا 53 کیلوګرامه دی. د سترګو ویښتانو دواړو رنګ یې تور دی. ملګرو اوس به د جګیاسا د خوښې کارونه او شیان در وښیو. د خوښې کارونه یې نڅا کول، سفر کول او سندرې ویل دي. د خوښې فلم یې 3 ایډیټس دی. د خوښې اداکار یې رنبیر کپور دی او د خوښې اداکاره یې دیپیکا پډوکون ده. ملګرو اوس به د جګیاسا سینګ کورنۍ در وپېژنو. د جګیاسا د پلار نوم دی نیرج سینګ. د جګیاسا د مور نوم دی کیرن سینګ. د جګیاسا د ورور نوم دی پرنو سینګ او د جګیاسا د هلک ملګري نوم دی انکیت بتلا کوم چې یو تلویزیونی اداکار دی. ملګرو اوس به د جګیاسا د عاید او سرمایې په اړه وغږیږو. جګیاسا د سریال د یوې صحنې په جوړولو باندې 40,000 هندي روپۍ اخلي او ټوله سرمایه یې تقریبا $1.5 میلیون ده. ملګرو اوس به د جګیاسا د موټرو ټولګه در باندې ووینو. جګیاسا یوازې یو ټویوټا موټر لري د کوم قیمت چې 15 لکه هندي روپۍ دی. نو ملګرو دا وه د جګیاسا سینګ د ژوند په باره کې معلوماتي ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوي وي ضرور یې لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او په کمنټ کې دا هم راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو د کومې اداکارې په باره کې درته جوړه کړم.